السلام علیکم ورحمت الله دوستانو. نن در سره یو داسې وظیفه شریک کوم چې دا وظیفه که هر کس وکي ان شاء الله د زندگی ټولې پریشانیانې به ختم شي. بس یو بهترینه وظیفه ده او دا وظیفه نبوي وظیفه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم د مشکل حالت په وخت کې دا وظیفه ویلې ده. یعنی هر انسان کله یو داسې مشکل سره مخ سو په زندگی کې په دنیا کې لغه څخه د خلاصون لپاره یو دا ډیره اسانه او طاقتور عمل ده. دا نن له تاسو سره شریک کوم دا وکي ان شاء الله دعا او برکت وکي. که تاسو په زندگی کې هر څه مسله راتلله، تاسو په ژوند کې هر قسم ته پریشانی راتلله، تاسو په زندگی کې هر قسم ته مشکل حالت پر تاسو باندې راغی شا او مخ ته وتلو لار هم نه و، نو ان شاء الله دغه وظیفه به مراباسي. او که پر تاسو باندې دومره قرضداري باندې وي د غرونو په شان ته دغه ادا کول ناممکن کار وي، هم به ان شاء الله د دې وظیفې په کولو سره الله تعالی درته ممکن وګرځوي. هغه قرضداري چې تاسو یې پریشان کړی یاست او هغه قرضداري چې تاسو یې په مشکل حالت کې راګرځولي یاست، په هغه کې فساو یاست، ان شاء الله د دې وظیفې په کولو سره به الله تعالی هغه مشکل حالت څخه وباسي او لدې سره سره به الله مالدار وي. او که کم کس د بیروزګاری له مشکل سره مخ وي، مالی مشکلاتو سره مخ وي او په زندگی کې فقر مسکنت غریبی زیات وي، خو هغه انسان کچيري په دغه یو وظیفه باندې عمل وکړي، الله تعالی به له فقر مسکنت غریبی څخه خلاص کی او فورن به مالدار کی او دومره به مالدار کی چې هغه طرف څخه به ور کی چې هغه طرف ته به د سوچ او فکر ګمان وهم نه وی لغه څخه بل لغه ځای څخه به الله تعالی ورته د مال او د دولت اسباب برابر کی. ځکه چې په دې وظیفه کې د الله تعالی وحدانیت بیان شوی ده. کم کس چې هم د الله تعالی وحدانیت بیانوي او پر هغه باندې عقیده مضبوطه وي، هغه نور الله ته نږدې کیږي. کله چې انسان الله ته نږدې شي، هغه د الله دوست جوړیږي او الله تعالی د خپل دوست دعا هیڅ کله نه ردوي. الله تعالی د خپل دوست د زړه جایز ارمانونه ټول ورکوي او الله تعالی د خپل دوست حاجتونه ضرورت دا ټول ورکوي او الله تعالی د خپل دوست مشکلات ټول ختموي. نو که تاسو هم غواړئ د الله تعالی دوستان ځان جوړ کړئ، الله تعالی ته نږدې سي او الله ستاسو هر دعا قبول کړي او الله ستاسو هر خواست واوري او ستاسو د ژوند ټول مشکلات الله حل کی او ستاسو د ژوند ټول پریشانی الله ختم کی او ستاسو له کور څخه مسکنت فقر غریبی الله ختم کی او ستاسو له کور څخه بی اتفاقی جګړې نفرتونه جنجالونه دا ټول ختم کی او الله ستاسو له کاروبار څخه به برکتی فورته کی او الله تعالی تاسو په کور کې برکت واچوي، تاسو په ژوندۍ کې برکت واچوي، تاسو په اولاد کې برکت واچوي، تاسو په ژوند کې برکت واچوي. نو دا یو وظیفه د ژوندۍ معمول وګرځوي. دا وظیفه تاسو په داسې باندې هم کولای شئ، لمانځنه بعد هم کولای شئ، چې بسترې ته ځي ودی کیږي د خوب په دوران کې هم کولای شئ، چې له کور نه وځي پر لارې باندې فیدل روان واک کوي یا د کاروبار پر طرف موټر سایکل باندې یاست هم دا وظیفه کولای شئ. په مجلس کې ناست یاست پر تصویر او باسي پر تصویر باندې هم دا وظیفه تاسو کولای شئ. دا وظیفه هیڅ قید نه لري، هیڅ پابندی نه لري، هیڅ وخت نه غواړي. ان شاء الله ډېر بهترین طاقتور عمل ده. په خلو باندې کوچنی ده خو تاثیر یې دونه کوچنی مبولي چې څنګه په خلو باندې کوچنی ده، یعنی څومره چې په خلو کوچنی ده طاقت یې تر دې به انتها زیات ده، تاثیر یې تر دې به انتها زیات ده. او بل د دې وظیفې یو بل خوبای دا د دې وظیفې په کولو سره انسان الله ته نږدې کیږي، د انسان د آخرت دنیا سميږي. هغه دنیا چې هغه نه تیریدونکې ده، هغه دنیا چې په هغه ځای کې مثلا انسان له خپل ځان څخه بیزاره وي، هغه ټول مشکلات الله د دې وظیفې په کولو سره ورته اسانه کوي. دغه سي نبوي وظیفې به انتها زیات چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه ثابت دي. نبی علیه السلام مشکل حالت په وخت کې ویلي دي حسبنا الله ونعم الوکیل. دا نبی علیه السلام د غزا په وخت کې ویل دي، مشکل حالات په وخت کې ویل بسم الله توکلت علی الله. دا نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل. خو نن در سره یو بل وظیفه مثلا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه ثابته او دو ویل ده د مشکل حالت په وخت کې زموږ او تاسو لپاره هم هغه وظیفه ده.
نن یې له تاسو سره ښیم. نو دا وظیفه به تاسو وایاست څونه تعداد باندې ستاسو خپله مرضي چې هر څومره تعداد مې ویله چې څومره ډېره یې وایاست دغومره ډېره ګټه درته کوي. یعنې تر سل یې کمه مه وایاست. اخواته که تاسو هر څونه ویله په کم وخت کې یې وایاست، هر وخت چې تاسو ته پریشاني راغله، هر وخت چې تاسو ته مشکل راغلی، هر وخت چې تاسو ضرورت پیښ سو، په هغه وخت کې دا وظیفه وایاست. که د زندګي معمول وګرځوي هره ورځ یې وایاست هم په بها پر تسبو باندې. وظیفه دا ده: الله الله ربي لا اشرک به شیئا. الله الله ربي لا اشرک به شیئا. دا وظیفه ده انشاءالله. ډیر طاقتور عمل ده، ډیر مجرب عمل ده. زه یې په کمنټ کې هم در کومه دا وظیفه له هغه ځای څخه در واخلئ، یاد یې کړئ. انشاءالله دعاګانې به راته وکړئ، په ژوند کې مو بدلون راسي، په زندګي کې به مو بدلون راسي، دنیا او آخرت به الله تعالی د دې وظیفې په کولو سره در سم کې. خدای دې وکړي دوستانو دا وظیفه تاسو خپله هم وکړئ، له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. پر الله مو سپارم. السلام علیکم.